لمبې لرم وجود کې د ارمان خو پیغله راکا لمبې لرم وجود کې د ارمان خو پیغله راکا په ګوته چورلولی شم اسمان خو پیغله راکا کاسی به په زلزل شي د جنت د حورو لاس کې کاسی به په زلزل شي د جنت د حورو لاس کې جنت به درته ودروم حیران خو پیغله راکا طوفان په یوه سا کې ځایول به درته ښایم طوفان په یوه سا کې ځایول به درته ښایم یو څاڅکي نه به جوړ کړمه باران خو پیغله راکا هوس به د خپل ضبط او د برداشت په باران سوړ کړم هوس په د خپل ضبط او د برداشت په باران سوړ کړم تړلی پرانستلی شم شیطان خو پیغله راکا ډېره مننه که وخت د مینې نه وي نو کیدی شي بیا یې خور کړم که وخت د مینې نه وي نو کیدی شي بیا یې خور کړم معلوم به شي زما درته ایمان خو پیغله راکا ډېره مننه وایي د عشق په برکت به رب جوړیږي د صنم د عشق په برکت په رب جوړیږي د صنم نه بجن به دې بدل کړم په اذان خو پیغله راکا دا اوس چې د پیریانو غلغلی دي په هر ګوټ کې دا اوس چې د پیریانو غلغلی دي په هر ګوټ کې هم دلته به په لاس راځي جانان خو پیغله راکا سحر به لیونی شم او ماښام به پیریانی شم سحر به لیونی شم او ماښام به پیریانی شم څه کانې به وکړمه په ځان خو پیغله راکا سحر به لیونی شم او ماښام به پیریانی شم څه کانې به وکړمه په ځان خو پیغله راکا هر حال به د سرو وینو وي د هر تندي د پاسه هر حال به د سرو وینو وي د هر تندي د پاسه په دې ظلمو به ووینې تالان خو پیغله راکا هر حال به د سرو وینو وي د هر تندي د پاسه په دې ظلمو به ووینې تالان خو پیغله راکا دا سپین ویښته به تور شي د منظر په یو ماښام کې غم مه کوه جوړېږي رانه ځوان خو پیغله راکا السلام علیکم مینهوالو یو ځل بیا په خپل پروګرام کې د خپلو غرونو نه د خپلو منظرونو نه د خپلو پلوسو نه او د خپلو کاڼو نه تاسو ته مخاطب یم زما مینهوال که هغه بهر دي که هغه دننه دي که هغه لر دي که هغه بر دي په پښتو پوهېږي او که نه پوهېږي انسانان دي مسلمانان دي هر ځای کې چې دي الله دې ښاد او آباد ساتي او ټول دی الله په خپلو خوشحالو کې پټ ساتي ما سره سهیل ننګیال صاحب دی تاسو یې پیژنئ او جانا پہچانا چهره ده زما په شاګردانو کې زما د ګاډي ډومبی ټیر دی سهیل ننګیال صاحب وحید امید صاحب هم تاسو پیژنئ ما سره ناست دی عثمان تاثیر صاحب چونکې نن مصروف دی په کیمره کې هغه هم ما سره حاضر دی مینهوالو ډېر خلک مانه ګیله کوي او زما د کلي خپل خلک دي چې مانه هم ګیله وکړي حنیف جان زما د اس اس ډي نه ریټایرډ زما د کلي حنیف جان ډېر ښه سوشل ورکر دی د کلي دپاره ډېرې منډې وهي ما به اوري ما به ګوري او ډېره زیاته ګیله هم رانه کوي چې ته زما نوم تاسو ته زما نوم نه درځي هیر یې هم درنه که څنګه وجه ده زما د کلي حنیف جان ستړی مه شي څنګه یې ټیک ټاک خیر دی تاسو ته به هم ډالۍ کومه ډاکټر ذاکر جان صاحب دی په پیمز اسلام آباد کې ډیوټي کوي او دا یو پروګرام کې مخکې دا خبره ما کړې وه خو چونکې هغه پروګرام کرپټ شوی دی چې ډاکټر صاحب ډېره زیاته مینه مونږ سره هم کوي او ډاکټر صاحب کې یو دا خوبي ده او دا خوبي پکې ډېره زیاته ماشاءالله ډېره ښه خوبي ده چې کوم مجبور چې کوم رنځوره چې کوم بیمار که هغه د کلي دی که هغه د علاقې دی که هغه دی پیژني که نه پیژني بغیر څه د مخ بغیر څه د مروت نه ډاکټر صاحب دغه خدمت کړی دی هغې سره یې منډې خپلې والي دي او ډېر زیات کارونه ډاکټر صاحب کوي لګیا دی چې هغې کې د فلاح او د بقا خبره راځي د قام د دې وطن د دې کلي ښېګړه پکې راځي نو ډاکټر صاحب هغه کارونه کړي دي ډاکټر ذاکر جان صاحب تاسو څنګه یې ښه ټیک ټاک خیر دی او زما پروګرامونه ډېر په مینه اوري هغو ته به هم ډالۍ کومه بل ډېر مینهوال دي زه څه وایم وخت دومره موږ سره نی میا ندیم اکثر ګیله کوي ډېرو پروګرامونو کې ما د هغه ذکر هم کړی دی خو هغه بیا هم ګیلهمن دی الله دې موړ کړي میا ندیم زما د کلي د ډېر ښه شاعر احمد شاه ظفر صاحب زوی دی مرحوم احمد شاه ظفر صاحب خدای بخلی الله دې وبخي دا د هغه بچی دی او موږ سره ډېره مینه ده او شاعرانو سره ادیبانو سره ډېره مینه ده په اکوړي کې د میا ایکس رے لیبارټري د هغې مالک دی او هغه چلی میا ندیم صاحب تاسو ته هم ډالۍ کوم انشاءالله څه ستړی
ستړی ژوند د شور تیر شو څه ستړی د ژوند شور تیر شو د لیوني هم وار د زور تیر شو دا چې تپوس یې رانه هم ونه کو دا بل څوک نه و زما رور تیر شو اوس که ځان وجنم اوس به لرې نه ځم د بجلی تار زمونږ په کور تیر شو بهر ډولۍ پسې چا ډزې وکړې لنډې قیامت زما په مور تیر شو د خپو بوسي ګلابونه اخلي دا سړی څوک چې په اور تیر شو ملنګ به لار کې چرته سا ورکوي زمونږ په کلي خو نسکور تیر شو چې جادوګر که پیریانې د جانان سوری پاتې شو نور تیر شو دا وړاندې کلی د جانان نه ښکاري ګلشن مې مخې ته سانسور تیر شو دا ځلې چا سره هم مینه نه وه سپرلی په مستو خلکو سپور تیر شو او د سترګو تورې جوړوه موقع ده منظر د بیا په تهمت تور تیر شو ډېره مننه جي مینهوالو او د دې پروګرام په اخره کې ټولو پښتنو ته وایي زنځیر زنځیر پنجره پنجره بنګړي بنګړي ودرېده زنځیر زنځیر پنجره پنجره بنګړي بنګړي ودرېده د غلامۍ د مونځ په صف کې بندګي ودرېده د ازادۍ د نوم جنډې په دیوالونو وینم په هر قدم راته د خلکو غلامي ودرېده د 14 اګست سهاره ګډېدمه درته خو ماته بیا د قیوم خان درندګي ودرېده د 14 اګست سهاره ګډېدمه درته خو ماته بیا د قیوم خان درندګي ودرېده د جیوې پاکستان د ترانې د پاسه په وینو سره مې د بابړې قرباني ودرېده د بغاوت د سرکشۍ نه مې توبې وباسه چې پاسېدم اسلام آباد کې زندګي ودرېده د ازادۍ د پتنګانو مې رنګونه زیړ کړل چې د مات سر وینه مې مسته پتندي ودرېده تاسو نه سوال کوي جواب به ورکوئ پښتنو د باچا خان تپوس ته خپله ملنګي ودرېده او ځان ته مې ځان ووي په ځان باندې راوګرځېدم نو د بارودو په بازار کې ترکي ودرېده ما اشنغر کې پښتنو ته پیرخانه جوړه کړه د ډېرو خلکو په پیري او مریدي ودرېده ژبه پرې کړي لاس تړلي په زنځیر منظره څه په ټیټ سر د وطن ورکې ازادي ودرېده ډېره مننه جي مینهوالو چونکې دلته کې حالات داسې جوړ کړل چې دلته شور مېلمانه راغلل ډېر چاپېره راسره کېناستل او شور جوړیږي دا پروګرام به په لنډو را ختم کړو انشاءالله په بل پروګرام کې به تاسو سره بیا ملاقات کوو دا په ډېر څه قبول کوي منظور کوي ډېره مننه جي السلام علیکم